راشد خان ته څه ضرورت و چې په افغانستان کې واده کو؟ راشد خان اوسه پورې افغانستان لپاره څه کړي؟ آیا دا زموږ ملي اتل دی؟ د ولس لپاره ملي اتل دی؟ تر دې دمه راشد خان لاسته راوړنې څه دي د افغانستان لپاره؟ د نورو کرکټرانو لاسته راوړنې څه دي؟ راځئ د ویډیو کې وګورئ. دلته ډېر مهمه خبره ده، راشد خان ولې په افغانستان کې واده وکړ؟ دلته راشد خان څه کولی شي؟ څومره خیر یې افغانستان ته رسېدلی او څومره نور خیر رسولی شي؟ ورونو او خویندو، دا د ویاړ ځای دی چې راشد خان راځي افغانستان کې په خپل کلتور خپل فرهنګ سره واده کوي. الحمدلله تاسو د نړۍ نور کرکټران ګورئ، میرمنې ورسره دي ګرځي، هغه اسلامي شاعر مکمل د پښو لاندې کړي. خو زموږ ټیم الحمدلله تاسو وګورئ، ویسټ انډیز ته دوی تلي، مدام دوی مسجد سره په تماس کې جمع کوي، منځونه خپل کوي، قرآن تلاوت کوي، خلکو ته خیر رسیږي. او دلته راغی خپل هیواد کې فکر وکړي، د خپلو خلکو منځ کې خپل واده لمانځي، خپله خوشحالي همدې افغان ولس سره لمانځي. دا د ویاړ ځای دی او دا د افتخار ځای دی. خو راشد خان ماشاءالله یو خیریه کارونه هم کوي، محمد نبی هم ورسره خیریه کارونه کوي. د دوی څخه د ولس تمه ډیره زیاته ده. مثلا دوی سره ډیر زیات امکانات شته، الحمدلله آډینس ورسره شته، کسان ورسره شته. دوی کولی شي چې په یو لیګ کې حتی هغه خپل امضا په ډالرو خرڅ کړي. دلته ضرورت د څه شي دی؟ د غټو شفاخانو دی. دلته ضرورت د ځوانانو رسونه دی، مثبت فکر دی، ځوانانو ته تحصیل زمینه برابرول دي، بورسي ورکول دي، یعنی ډیر صدقې جاریې کارونه دي چې دوی ماشاءالله کولی شي. خو څومره چې موږ احساس کړی او تحقیق کړی هغه دا دی چې راشد خان او محمد نبی دلته یو قوي ټیم نه لري په افغانستان کې. داسې یو ټیم چې د د خیریه بنسټ مکمل مخکې ویسي، صرف د ته راپور ورکړي او راشد خان صرف د دوی لپاره پیسې جمع کړي. نو زموږ هیله همدا ده، د افغانانو هیله همدا ده، د ولس هیله همدا ده، د راشد خان او محمد نبی او نور کرکټرانو نه چې تاسو هلته پیسې جمع کوي، تاسو امکانات لري، دلته یو ټیم جوړ کړئ، داسې یو با اعتباره ټیم جوړ کړئ چې هغه ټیم ټول کارونه وکړي. لکه رحمت الله نوروز ماشاءالله تاسو ګورئ چې هغه ډیر سفرونه کوي، مصروف وي، خو دلته الحمدلله په افغانستان کې دومره قوي ټیم لري چې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې کار کوي. 40 نفره کارمندان لري په تنها په خیري برخه کې او نورو برخه کې هم ماشاءالله. نو د دې د وجې دوی باید زموږ هیله د راشد خان او محمد نبی نه هم دا ده چې دوی خپل خیریه بنسټ ته دلته قوي ټیم جوړ کړي. دلته دوی کولی شي چې ښه مکتبونه جوړ کړي، دلته دوی کولی شي چې ښه شفاخانې جوړي، دلته دوی کولی شي د یتیمانو کفالت په غاړه وخت فکر وکړي چې محصل دومره توان نه لري چې کمپیوټر ساینس، انجینري، اقتصاد بله برخه وي. که دوی د 100 نفرو 50 نفرو مسؤلیت په غاړه واخلي، تاسو فکر وکړئ 50 ځوانانه د کمپیوټر ساینس فارغ شي، 50 ځوانانه د انجینري فارغ شي، 50 ځوانانه د نورو برخو نه فارغ شي، دا به دوی لپاره څومره غټه او صدقې جاریه وي. نو زموږ هیله همدا ده، د ولس هیله همدا ده چې ماشاءالله تاسو مصروف یاستئ، خپل ورزش کې هغه پلان هم ډیر زیات قید دی، سفرونه ډیر زیات لرئ، مصروفیات هم ډیر زیات دي. نو هیله ده چې د خیریه په برخه کې او نورو داسې پروژې چې هغه د افغانستان اقتصاد ته ډیر زیات ګټه رسوي، د سرمایه ګزارانو خلک تشویق کړي چې افغانستان کې پانګونه وکړي، خلک تشویق کړي چې افغانستان ته راشي، دلته خلکو ته د کار زمینه خپله برابره کوي. او همداسې نور ملي غټو پروژو کې ماشاءالله تاسو ونډه واخلئ. دا ستاسو لپاره به تر ټولو لویه راسته راوړنه، دا به تاسو لپاره انشاءالله صدقې جاریه. تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ چې فلم سټاران یا کرکټران یا خلک پاسېدلي د کینسر شفاخانې جوړې کړي، خلک غټ روزنتونونه جوړ کړي د یتیمانو لپاره، د معیوبینو لپاره غټ ټریننګ سنټرونه جوړ کړي، ورکشاپونه جوړ کړي دي او ډیر زیات لاسته راوړنې لري. تاسو علي بنت تاریخ که وګورئ یا مطالعه وکړئ، علي بنت یو ځوان په استرالیا کې چې ډیر زیات سرمایه درلودله چې بیا سرطان نیولی و، هغه قصه به تاسو یوټیوب کې لیدلي. ماشاءالله په سلګونو ماشومان په افریقا کې د کفالت په غاړه اخیستی و او میلیونر و. همداسې ډیر زیات ماشاءالله ځوانان دي چې په اروپایي او هغه هیوادو کې اوسیږي، خو داسې پروژې دلته په افغانستان کې عملي کوي چې هغه صدقې جاریه او خیر ډیر زیات رسیږي. نو هیله مو دا ده چې انشاءالله دې ته توجه وکړئ. ورونه شته، ځوانان شته چې غواړي واقعا تاسو سره په دې لاره کې کار وکړي، صادقه ورونه شته، تکړه هلکان شته، انشاءالله کولی شي چې د هغوی تجربو څخه ګټه واخلئ، خپل ټیم دلته منظم جوړ کړي. انشاءالله تاسو صرف فنډرایزینګ وکړئ، عملي نور ټول کارونه دوی ته پرېږدئ. دې سره به انشاءالله ستاسو افغانستان ته ډیر زیات خیر ورسیږي. جزاک الله خیر.